السلام علیکم. زه تاسو ورور تاسو ملګری کبیر خان. په دې سایت کې چې تاسو ته دا کومې ویډیوګانې ښکاري دا یو د سیالکوټ واقعه ده او دا بله د چارسدي واقعه ده. پهله درته د دې چارسدي د واقعې لږ غونتې وضاحت کوم او بیا درته د دې سیالکوټ کوم چې د دې څه حقیقت دی. کله چې په چارسده کې دا واقعیت رالل دا پوډري کس چې کم دی نو دا د کسانو یادو چې د قرآن مجید شهید کړی دی یا یې سوځولی دی یا یې شکولی دی. نو ګوره زه خو پیله دا یو خبره دوی ته کوم چې دا کم کسان چې وایي که نه چې دې پوډري دا قرآن مجید شهید کړی دی نو په دغه ټیم کې خو دې خلکو سره هېڅ قسمه څه ثبوت نه و. که ثبوت دوی سره وی که نه نو دا پوډري دی او که لیونی دی کار یو شی دی خو دا به د دوی نه ژوندی نه وی تلی هېڅ چېرته هم ترې نه شو تلی ځکه چې دا به په دغه ټیم کې چې دوی کې دومره جذبه وه چې دوی وچوکۍ او یو تاڼه سیزلی شوله که نه نو دا پوډري به هم دوی سیزلی وي. خو په دې ته کې ګوره خبره مین پوینټ چې دی هغه پکې دا دی چې د دې چا سره څه ثبوت نه و چې دا قرآن مجید د شهید کړی دی. هېڅ چا سره څه ثبوت نه و هسې د ځان یو هنګامه جوړه کړله. او بله خبره دا ده زه صحیح ده دا قرآن مجید شهید هم کو بیا د پولیس ارست کو او بیا دا کلي دا خلک راووتل که نه نو د دې د کلي د خلکو ته هېڅ قسمه ضرورت نه جلوس ته ځکه چې د ده نه غټ کاپیران چې دي دغه خلک دی دا خلک د کاپیران په ذکر دي ده خو یو قرآن مجید شهید کو. خو تاسو سوچ وکئ تاسو څونه شهیدان کړل تاسو څونه قرآن مجیدونه شهیدان کړل. په دې تاڼو کې څومره جوماتونه وي هر یو تاڼه کې یو جومات وي په دې کې به بیا قرآن مجیدونه څومره پراته دي په دې ویډیو کې درته ښکاري مو. نو لکه ده خو یو قرآن مجید شهید کو یا چا ولید یا چا ونه لید تاسو دا خو ټولې دنیا ولیدو. نو دا ډوله اسلام دی نه او نه په اسلام کې داسې څه خبره شته دی چې قرآن مجید یې وسیزو یا یې دغه وکړي دا د دې وخت دا حکومت چې دی د مسلمانان نه دي دوی له دغه نشي ورکولی صرف تاسو ته کړه راغلي وئ. خیر په دې باندې چې نور بحث کوم بیا هم ډېر اوږدېږي او بیا د تاسو ته یو څو مطلبي خبرې هم کوم. نو اوس درته د سیالکوټ باره کې لږ یو څو خبرې کوم. ګوره سیالکوټ باره کې چې دا کم سړی دوی ژوندی وسیزو دا د سریلانکا نه د دې کمپنۍ منیجر دی نو په دې کې هم دا خبر راغلی دا اوس څوک وایي چې د قرآن مجید بې حرمتي کړې ده او څه کسان وایي چې دغه کړی دی دا څه کسان وایي چې د پیغمبر اسلام ګستاخي کړې ده. نو د دې چا سره څه ثبوت دی چا سره هېڅ ثبوت نشته دی خو بس دته یو گیم جوړ کړو چې دا د دې کمپنۍ مالک و منیجر مثال هم د مالک نو هر څه د ده په انډر کې و. دا کسان د سره خلاف شوي وو د خپل مفاداتو لپاره د سره خلاف شوي وو نو دوی په ده باندې دومره غټ ظلم وکړو چې راله او لکه په اسلام کې خدای اجازت نه ورکوي څومره پورې چې ما ته پته ده که نه نه علم ما نه مې علم کړی دی خو دومره الحمدلله تعلیم مې شته دی دومره راته پته شته چې اسلام په کم چې جاندار شیز دی په هغه باندې هېڅ چرې څوک اسلام دا اجازت نه ورکوي چې ته په ده باندې ظلم وکړه او بیا ژوندی سېزلو او لکه دا د پاکستان دپاره یو ډېره د شرم خبره هم ده. خو زه درته په اخر ته دا یو میسج در کوم دا ویډیو ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې دا اخرنی میسج ډېر لازمي دی. ګوره نن سبا هغه وخت کې چې د چا ته قار کېږي نو ځکه به دا کلیم پې ولګوي که خیال کوم راتلل د دې نه مخکې په مردان عبدالولي خان یونیورسټۍ کې هغه واقعیت راغلي صحابه غاله کې پکې وفات کړی و ما نه اوس نوم یې شو اختشام وکړو څه نوم یو نو ګوره د هغه هم په دغې کې ولاړو شهید شو وفات شو خلکو ویلو دغه کړی دی پیغمبر اسلام ګستاخي کړې ده نن تاریخه پورې په هغې باندې چا ثبوت نه کړل. نو نن سبا هغه وخت دی چې د چا ته قار کېږي نو زر پې دا خبره وکړي چې د توهین رسالت وکړو قرآن مجید بې حرمتي وکړله د مونځ خو بې حرمتي وکړو د دې د وجې نه دا ما ویشتو ځان سره هغه د کلي جلوس هم راویستل روباسي او بیا پوره هنګامه جوړه کړي نو خپل ځانونو حفاظت په خپله کوئ او هېڅ چېرې هم چې داسې ماحولونو له منځه ځکه چې حکومت شته الحمدلله زموږ خپل حکومت چې دی مسلمانان دي څه کافران نه دي چې څه کوي هغه حکومت پې کوي. ویډیو در سره شیر کړئ که په چینل نه وي وي چینل هم فالو کوئ او که په پیج نه وي وي نو پیج هم فالو کوئ. ډېره